بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د مثلثات لوست ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د مثلثات لوستونه مو د لومړي لوست څخه تعقیب کړي تر ننه پورې او یو سم ترې زده کړي وي. هیله ده چې دا درسونه کله در رسیږي، نور درسونه مثلا فزیک، کیمیا، نور درسونه در سره یې نور ملګرو ته هم رسوئ او کوشش وکړئ چې د درسونو کې مثلا مسایل کار وکړئ، زحمت پکې وباسئ تر څو ترې مثبته ګټه واخلئ. او که تاسو ته دا ویډیوګانې وګورئ او نور پکې څه کار ونه کوئ، طبیعي ده چې دا د نن سبا ټول د یاده ځي، هغه درته کومه ګټه نه کوي. بیا نو کوم کتابونه چې در سره دي همدغه برخه کې په دې درسو کې در سره کوشش کوئ مطالعه کوئ. ګران زده کوونکو، همداسې درسونو کې مثلثات کې نور درسونه مطالعه کړل. نن راځو له خیره د مثلثاتي نسبتونه په څلور ناحیې کې مطالعه کوو، یعنی نن ورته علامې ټاکو. موږ نن دا وایو چې په لومړۍ ناحیه کې، په دویمه ناحیه کې، په دریمه ناحیه کې، په څلورمه ناحیه کې د مثلثاتي نسبتونو علامې سره کم دي. یعنی موږ نن له خیر راځو د مثلثاتي نسبتونو علامې ټاکو، یعنی اشاره یې تعینوو. صحیح ده؟ سره کوم ګران زده کوونکو، موږ په دې باندې تاسو وخت پوهېږو چې دستګاه د دیکارت مثلا تحلیلي هندسې کې مطالعه کړې ده. دلته بیا د د زاویې له مخې تشریح کوو. دا د دیکارت دستګاه ده چې دوه محورونه یو بل په مبدا کې عموداً قطع کوي. محور ایکس ده، ایکس زبر ده، عمودي محور وای، وای زبر ده. چې مکمل لوست لپاره تاسو کولی شئ د تحلیلي هندسې لومړی لوست در سره وګورئ، هلته مکمل درته ویلی شي د دستګاه سره کوم دستګاه. نن یې له خیره د زاویې له مخې تشریح کوو. کله چې دا دستګاه چېرته رسم شي ګران زده کوونکو، څلور ناحیې جوړوي. څلور ناحیې منځته راځي چې د ساعت مخالف اقربي سره نومونه ایښودل کېږي. مثلا دا لومړۍ ناحیه ده، دلته لیکو دویمه ناحیه ده، دلته لاندې لیکو دریمه ناحیه ده، او دا هم څلورمه ناحیه ده دلته داسې. صحیح ده؟ څلور ناحیې جوړوي چې زاویې له مخې اوله ناحیه چې دا ګران زده کوونکو په یاد وي، لومړۍ ناحیه چې ده دې کې کومه زاویه چې راځي هغه د صفر نه لویه وي او د 90 درجو څخه چې وي کوچنۍ وي. لویه مساوي د صفر او کوچنۍ مساوي د 90 نه. یعنی هغه زاویه چې د صفر او 90 په منځ کې هغه لومړۍ ناحیه ده. 30 درجې په کومه ناحیه کې ده؟ اوله کې. موږ لومړۍ ناحیه وایو. یا 80 درجې یا 15 درجې، 15 درجې، دا ټول راځي په لومړۍ ناحیه کې. وایو چې تیتا لوی مساوي د صفر څخه، کوچنۍ مساوي پای پر 2 څخه پای پر 2. دا د لومړۍ ناحیې خاصیت شو. دویمه ناحیه چې د ګران زده کوونکو دې کې کومه زاویه راتلی شي؟ هغه زاویه چې د 90 څخه لویه وي او د 180 څخه چې وي کوچنۍ وي. د 90 او د 180 په منځ کې کومه ناحیه ده؟ هغه دویمه ناحیه ده. مثلا تیتا راځي لوی مساوي پای پر 2، کوچنۍ مساوي پای. دغه زاویه چې ده د 90 او د 180 په منځ کې، دې ته موږ بیا څه وایو؟ دې ته موږ وایو دویمه ناحیه. صحیح ده؟ دریمه ناحیه چې د ګران زده کوونکو د زاویې له مخې د 180 درجو نه لویه ده او د 270 درجو نه چې ده کوچنۍ ده. یعنی 270 او د 180 او 270 په منځ کې زاویه چې هغه په دریمه ناحیه کې راځي. لکه رقم 210 درجې، خپله 200 درجې، 240 او 210، دا ټوله په دریمه ناحیه کې راځي. همداسې لیکو تیتا لوی مساوي د پای څخه او کوچنۍ مساوي د 3 پای پر 2 څخه. دلته هم راځو کومه زاویه چې څلورمه ناحیه کې راتلی شي، هغه زاویه چې د 270 څخه لویه وي، د 270 څخه لویه وي او د 380 درجو څخه چې وي کوچنۍ وي. یعنی تیتا لوی مساوي 3 پای پر 2 او غټو کوچنۍ مساوي د 100 څخه د 2 پای څخه، یعنی د 380 درجو سره ده. صحیح ده؟ نو دغه زاویه موږ په دغه ناحیه کې وایو. یعنی زاویه د دستګاه چې ده د زاویې له مخې دغسې موږ تشریح کوو چې لومړۍ ناحیه د 0 دویمه ناحیه 90 او 180، دریمه 180 او 270 او څلورمه ناحیه 270 او 380 درجې ده. صحیح ده؟ یعنی اوس که یو زاویه موږ ته راکول شي نو موږ پوهېږو دا زاویه په کومه ناحیه کې ده، اوله کې ده، دویمه کې ده، دریمه کې ده، څلورمه کې ده، کومه ناحیه کې ده. صحیح ده؟ نن موږ راځو ګران زده کوونکو دا وایو کومه زاویه چې په اوله ناحیه کې ده، که د دې ساین واخلو نو علامه به شي، کوساین واخلو علامه به شي، تانجانت واخلو علامه به شي، یا دویمه ناحیه کې، دریمه ناحیه کې، څلورمه. مثلا یو زاویه په څلورمه کې ده، دغې ساین سره هم علامه لري. صحیح ده؟ دا د یعنې په څلور ناحیو کې د مثلثاتي نسبتونو علامې ټاکو. صحیح ده؟ نو موږ داسې دا کار کوو، داسې کوو چې اول دستګاه ته رسموو، دستګاه رسموو. دا دیکارت دستګاه ده چې اوس هم تشریح کړله. ایکس ده، ایکس زبر ده، وای ده، وای زبر. صحیح ده؟ دا موږ او تاسو داسې رسمه کړله. دلته موږ د مثلا د شوا اسکلیټ رسمو. دلته مثلا یوه شوا رسمو، دا یوه شوا شوه، دا بله شوا شوه، دلته په دې ناحیه کې دلته او دلته هم شواګانې موږ رسمې کړلې.
دا سره کش کول ته مثلثونه جوړیږي کنه دلته مراکش کو دا مثلثونه جوړیږي ګران زده کوونکو په یاد وي چې شوا چې دا د دایرې مثلا مثلثي دایرې شوا چې دا شوا د یو دایرې علامه چې مثبت دی یعنی علامه نه لري سکالر کمیت ده کاغه په اوله ناحیه کې مثبت ده په دویمه کې مثبت ده په دریمه کې مثبت ده او څلورمه کې مثبت ده صحیح ده یعنی دا اوله ناحیه ده دا دویمه ناحیه ده دا دریمه ناحیه ده او دا څلورمه ناحیه ده صحیح ده دلته تیتا مثلا اول راځو په اول ناحیه کې د تیتا نسبتونه اخلو بیا په دویمه کې اخلو بیا په دریمه کې او بیا په څلورمه کې بیا مقایسه کوو چې سره کوم خبرې لري صحیح ده مونږ پیګو ګران زده کوونکو چې دا محور مثبت ده علامه مثبت ده دا محور منفي ده د دې علامه منفي شو دا مثبت ده دا مثبت شو دا مثبت شو ول دی وای محور مثبت ده دا منفي ده دا منفي شو دا منفي شو صحیح ده اوس راځو نسبتونه اخلو سره رقم اول راځو دلته مثلا د اوله ناحیه کې نسبتونه اخلو اول راځو ساين د 100 درجه اخلو ساين د تیتا اخلو ساين د تیتا مونږ اخلو سره رقم لیکو ساين د تیتا لکه ګران زده کوونکو ساين د تیتا لومړی ناحیه کې مونږ مقابل پر وتر یعنی مثبت پر مثبت لیکو مثبت پر مثبت صحیح شو مثبت پر مثبت مثبت دا یعنی په لومړی ناحیه کې چې کله ساين مونږ واخلو علامه به چی مثبت وي کوساین واخلئ کوساین د تیتا مساوي کیږي کوساین تیتا مجاور ضلع مثبت پر وتر مثبت پر مثبت جواب چی راځي مثبت راځي تانجان د تیتا ګران زده کوونکو څه کیږي تانجان ضلع مقابل مثبت پر مجاور چی کیږي مثبت پر مثبت یعنی دینه معلوم شي چې په لومړی ناحیه کې د ټولو نسبتونو علامه چی راځي مثبت راځي یعنی که هغه ساين د معکوسې د تانجان کوساین د ټول معکوسات علامه ټول چی راځي مثبت راځي په اول ناحیه کې ټول مثبت دي راځو ګران زده کوونکو دویمه ناحیه ته په دې ناحیه کې د تیتا ساين اخلو تیتا سره هم دا مقابل پر وتر یعنی مثبت پر مثبت صحیح ده مثبت تقسیم مثبت موږ مثبت ساين مثبت شو کوساین د تیتا دلته اخلو وایو مجاور منفي د علامه منفي پر وتر مثبت منفي پر مثبت جواب منفي او بیا راځو تانجان د تیتا ته تانجان ته وایو مقابل پر مجاور یعنی مثبت پر منفي جواب چی شو منفي یعنی دا په دې معنا ده چې په دویمه ناحیه کې ساين او معکوس مثبت ده یعنی ساين چې واخلو مثبت ده او کوساین او تانجانت او معکوسات چې دي هغه چې د علامه منفي ده نو دویمه ناحیه کې فقط ساين او معکوس چې شو مثبت شو دریمه ناحیه ته راځو ګران زده کوونکو دریمه ناحیه کې دا دریمه ناحیه ده تیتا نه ساين اخلو ساين د تیتا مساوي کیږي مقابل ضلع منفي شو وتر مثبت ده منفي تقسیم مثبت منفي کوساین اخلو کوساین د تیتا کوساین د تیتا سره رقم کیږي مجاور منفي پر وتر مثبت ده منفي شو او تانجان د تیتا چې واخلو مقابله منفي راځي پر مجاوره منفي مثبت نو دلته معلوم شي چې په دریمه ناحیه کې تانجان مثبت ده او ساين او کوساین او معکوسات چې دي منفي دي تانجان ته کوتانجان چې راځي مثبت راځي راځو په څلورمه ناحیه کې نسبتونه پیدا کول علامه ساين اخلو ساين د تیتا مساوي کیږي مقابل ضلع منفي پر وتر مثبت منفي شو کوساین د تیتا مجاور یعنی مثبت پر وتر مثبت شو او تانجان د تیتا مقابل یعنی منفي پر مجاور مثبت یعنی منفي شو یعنی په څلورمه ناحیه کې کوساین چې ده مثبت ده او معکوس مثبت ده نور ټول چې منفي دي نو دلته اوس موږ ته معلوم شي چې په لومړی ناحیه کې ټول مثبت دي دویمه کې ساين مثبت ده او معکوس او دریمه ناحیه کې تانجان او معکوس مثبت ده څلورمه ناحیه کې چې مثبت ده کوساین او معکوس مثبت نو ټول چي دي منفي دي د دې د خز د کول لپاره دا کلمه مې هیڅ کله د یاد لاړه نشي اسیټیک ورته وایي اسیټیک سلور حرف دي او سلور ناحیه خي چې په اول ناحیه کې ټول مثبت دي ای معنا all of them positive یعنی اول ټول کې اول چي دي اول کې ټول چي دي مثبت دي دویمه ناحیه کې ساين او معکوس مثبت دي دریمه ناحیه کې تانجان د ټي تانجان معنا ورکي تانجان او معکوس مثبت ده او څلورمه ناحیه کې کوساین او معکوس چې ده مثبت ده چې مثلثاتو کې دا کلمه زمونږه ډیر په درد خوري د نن نشرو له خیره تر هغه پورې چې مثلثات ختمو د دې حرف نه مونږه ګټه اخلو صحیح ده سوال نه ګران ځکون کو ډیر راځي سوالو کې به کارو د سم ته سوال راکړي مختلف کې کوساین د 300 درجو سره کوم علامه لري یعنی جواب خیر جواب به پس سره وسو او علامه فقط تعین کوي تاسو په 300 درجه دلته موږ د 200 او 350 درجو د پسلورمه ناحیه کې د کوساین پسلورمه ناحیه کې چې د مثبت ده ولته فقط ورته لیکي جواب چې شو مثبت یا فرض مثال موږ طریقل کېږي ساين د 210 درجو صحیح ده علامه فقط راته وي موږ ورته چې 210 درجه په دریمه ناحیه کې ده او ساين په دریمه ناحیه کې چې ده منفي ده علامه به دا څه ورکړي منفي یا لیکل کېږي تانجان د 110 درجو صحیح ده 110 تانجان د 110 د ګران ځکون کو په دویمه ناحیه کې ده او تانجان په دویمه ناحیه کې چې ده منفي ده د ساين مثبت ده نو جواب چې لیکو منفي یا لیکي چې کوسیکند
کوسیکنډ دی 120 درجو. صحیح ده. 120 په دویمه ناحیه کې ده او هلته ساین او ماکوس چې کوسیکنډ دلته مثبت د علامه چې ورکو مثبت دغسې علامې ورکول کېږي او هلته بیا علامه مثبت راځي. همداسې سوالونه پکې ښه ګران زده کوونکو. نور سوالونه چې راځي مثلا موږ ته سوال راکول کېږي وایي که چیرې الفا مثلا د الفا په باره کې غږېږي که چیرې الفا لوی د 90 څخه وي یعنې پای پر 2 او کوچنی د پای څخه وي نو تاسو یې کوساین د الفا به علامه څنګه وي. صحیح ده. نو موږ پوهېږو چې کوساین الفا چې ده وایي لوی د 100 څخه ده د 90 څخه کوچنی ده پای 1 درجو څخه 90 او هغه چې ده 1 دویمه ناحیه ده یعنې الفا په دویمه ناحیه کې ده نو کوساین هلته چې ده منفي علامه لري. ولې هسې ټیک کې ساین په دویمه ناحیه کې مثبت ده نو کوساین چې ده منفي ده علامه یې چې شوه منفي شوه. یا همدغه کې سوال راکول کېږي وایي د دې کې موږ ته کوساین د الفا پر 4 علامه ووایي. صحیح ده. الفا پر 4 علامه ووایي یا الفا پر 2 علامه ووایي د دې علامه خې چې راځي. نو دلته بیا راسن نه مطالعه کوئ. راسن به الفا تقسیم پر 2 کې مثلا دا تقسیم 2 کې 2 کېږي پای پر 2 داسې الفا پر 2 او غږ د الفا پر 100 ده پای پر 100 ده پای پر 4 چې دلته ناحیه 90 او 45 90 اوله ناحیه ده نو کوساین په اول ناحیه کې بیا چې راځي مثبت راځي. یعنې د سوال راځي. صحیح ده. د سوال چې ده که داسې بیلوي همداسې درته ویلی شي ګران زده کوونکو درته وایي چې مثلا درته وایي چې ساین د الفا لوی د 0 څخه ده او کوساین د الفا کوچنی د 0 څخه ده نو تاسو وایي چې دا ناحیه یا دا زاویه په کومه ناحیه کې ده. نو کله چې درته وایي دا سوال همداسې راځي عبارت لیکل کېږي که چیرې ساین د الفا لوی د 0 څخه او کوساین د الفا کوچنی د 0 څخه وي الفا په کومه ناحیه کې ځای لري. نو موږ ورته وایو چې ساین د الفا لوی د 0 څه معنا ورکوي یعنې ساین هلته چې ده مثبت ده د بزغټ د 0 نه معنا یې دا ده چې مثبت ده. نو دلته موږ ورته وایو چې ساین د الفا لوی د 0 څه معنا ورکوي معنا یې دا ده چې دا زاویه په کومه ناحیه کې مثبت راځي. ساین په کوم ناحیه کې مثبت راځي یو په اوله کې او یو په دویمه کې ساین چې وي مثبت وي. صحیح ده که نه داسې ټیک له مخې. کوساین منفي ده. کوساین په کومه ناحیه کې منفي کېږي یو په دویمه ناحیه کې منفي ده او یو په دریمه کې په اول او څلورمه کې مثبت ده. دې دواړو کې چې مشترک راغی موږ ورته دویمه نو دویمه چې راغی همدغه دویمه د دې چې شو ځواب شو. ځواب ورکوو چې دویمه ناحیه صحیح راځي. صحیح ده. یا فرض مثال موږ ته ویل کېږي چې کوساین د الفا لوی د 0 څخه ده تانجان د الفا هم لوی د 0 څخه ده دا زاویه په کومه ناحیه کې ده. موږ ورته وایو چې دا زاویه په کومه ناحیه کې ده. ګوره کوساین مثبت راکړی تانجان ته مثبت. کوساین په کومه ناحیه کې مثبت راځي یو په اوله کې مثبت ده یو په 4مه کې مثبت ده. صحیح ده. تانجان چیرته مثبت ده یو په اوله کې مثبت ده یو په دریمه کې مثبت ده. صحیح ده. خیر چې مشترک راغی اوله ناحیه نو موږ ورته وایو دا زاویه په کومه ناحیه کې ده په اوله ناحیه کې ده. خبره خوشاله پوه شوې که نه. همداسې مثلا موږ ته سوال راکول کېږي موږ ته ویل کېږي چې ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا لوی د 0 څخه ده او تانجان د الفا ضرب د ساین د الفا کوچنی د 0 څخه ده. د دې ځواب راکړي. یعنې د سوال موږ ته لیکل کېږي موږ ته ویل که چیرې ساین د الفا ضرب کوساین د الفا غټ د 0 نه یعنې لوی د 0 نه مثبت وي او تانجان ضرب د ساین کوچنی د 0 نه یعنې منفي وي نو تاسو موږ ته ووایي چې دغه زاویه الفا چې ده په کومه ناحیه کې ده. نو د دې لپاره چې دا تعین کو موږ به داسې هر کوم به دانه دانه سیړو دلته به راشو اول دې ته چې دا په کومه ناحیه کې ده. ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا شوی ګران زده کوونکو لوی د 0 څخه راوتی. معنا دا څه ده یعنې دوه عددونه ضرب شوي دي ځواب یې مثبت راوتی. دوه عددونه چې ضرب شي څه وخت مثبت راوځي کله چې دواړه هم علامه وي یعنې دواړه یا مثبت وي یا دواړه چې وي منفي وي. کله چې دواړه مثبت وي هم مثبت راوځي کله دواړه هم منفي بیا مثبت راځي. ګوره مثبت په مثبت کې مثبت منفي په منفي کې مثبت. نو هدف دا دی چې یا دا دواړه مثبت دي یا دا دواړه منفي دي. اول دې ته راځو شاید امکان لري دا دواړه مثبت وي. دا دواړه په کومه ناحیه کې مثبت راځي په اوله ناحیه کې مثبت راځي. دویمه دفعه وایي کومه ناحیه کې دا دواړه منفي دي کومه ناحیه کې دا دواړه منفي راځي په دریمه ناحیه کې ګران زده کوونکو دا چې راځي منفي راځي. هلته ساین هم منفي ده کوساین هم منفي ده. صحیح ده. دا خلاص شو. راځو لاندې. تانجان د الفا ضرب ساین د الفا کوچنی د 0 نه راوتی یعنې دا دواړه موږ ضرب کړی کوچنی د 0 نه شوی منفي شوی ده. نو موږ دلته داسې وایو منفي هغه وخت دوه عددونه ضرب کېږي کله چې دواړه مخالف وي یعنې یو مثبت وي بل منفي وي. صحیح ده. یا اول منفي دویم مثبت وي. دا حتما مخالف دي چې کوچنی د 0 منفي راوتی یعنې دا مثبت ده دا منفي ده اول کې بیا دویم دفعه دا منفي هغه مثبت نیسو دا مثبت هغه منفي. تانجان مثبت ساین منفي کومه ناحیه ده وایو دریمه ناحیه چې تانجان پکې مثبت ده ساین پکې منفي ده او بله کې ساین منفي تانجان منفي او ساین مثبت ده. کومه ناحیه ده چې ساین پکې مثبت تانجان منفي ده هغه دویمه ناحیه ده.
اوس مشترک پکې چې راغلل مشترک پکې درېیمه ناحیه راغله نو موږ هلته کوو چې درېیمه ناحیه ځواب شو خلاصه ده خبره خو پوه ان شاء الله. همداسې ګران زده کوونکو ویلی شي چې ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا کوچنی د چی څخه ده کوچنی د صفر څخه ده صحیح ده او تانجان د الفا ضرب د کوساین د الفا هم کوچنی د صفر څخه ده. دلته تاسو وایئ چې دا ناحیه چیرته ده دا زاویه کومه ناحیه نو موږ ورته دلته راځو ورته وایو ساین ضرب د کوساین شی کوچنی د صفر نه شی په دې معنی چې دواړه مخالف دي یعنی دا مثبت دا منفي کومه ناحیه د ساین مثبت کوساین منفي موږ وایو دویمه ناحیه سټیک له مخې ساین پکې مثبت د کوساین منفي دا منفي هغه مثبت کومه ناحیه ده چې ساین پکې منفي کوساین مثبت دي څلورمه ناحیه یعنی څلورم ولته القه کوو. دلته لاندې راځو دا معنی ورکوي دواړه ضرب شي منفي شوی دی دا مثبت هغه منفي تانجان مثبت کوساین منفي درېیمه ناحیه تانجان منفي کوساین مثبت څلورمه ناحیه دواړو کې مشترک چی راغی څلورمه ناحیه ورته چی کوو حلقه کوو او دغه چی راځي ځواب راځي یعنې داسې ورته ځواب ورکول کېږي او سوالونه یې ښه ډېر په کنکور کې راغلي. یا فرض مثال ګران زده کوونکو سوال هسې مستقیم هم راکوي چې مثلا موږ ته ویل کېږي چې کو تانجان الفا ضرب د ساین د الفا لوی د صفر څخه راغلی دغسې یو دانه دا جمله راکوي وایي دا ووایئ تاسو چې دغه الفا به په کومه ناحیه کې تاسو به ورته وایئ چې د الفا چیرته ده ورته به وایي چې دا دواړه ضرب شوي مثبت راغلی په دې معنی دواړه یا مثبت دي دواړه منفي دي چیرته دواړه مثبت دي موږ ورته اوله ناحیه کې دواړه مثبت دي چیرې دواړه منفي دي موږ ورته وایو څلورمه ناحیه کې دواړه منفي دي که نه څلورم ناحیه کې هم کوتانجان چې تانجان معکوس ده منفي ده هم ساین ده چې په څلورم ناحیه کې منفي ده نو دا امکان لري چې دغه دوه ناحیې کې یا په اوله کې یا په چیش کې په څلورمه کې وي صحیح ده دغه سوال راځي موږ به یې ورته حلوو. همداسې یو مقدار هم قیمت هم راکولی شي ګران زده کوونکو مثلا موږ ته وایي چې مثال ویل کېږي چې ساین د یو زاویې د ساین د تیتا مثلا راغلی د 3/15 صحیح ده تیتا هم په دویمه ناحیه کې ده تیتا په دویمه ناحیه کې ده تاسو موږ ته ووایي چې کوساین د تیتا څومره کېږي او تانجان د تیتا څنګه کېږي یعنی موږ ته ساین راکول کېږي بل نسبت غواړو دا خو موږ مخکې مل کړي چې یو نسبت راکړي بل نسبت سره هم پیدا کړو خبره دا ده فدا چې موږ ته ناحیه معلوموي چې په کومه ناحیه کې ده اوله کې ده دویمه کې ده درېیمه کې ده څلورمه کې ده چې هغه نسبتونه چې موږ پیدا کوو د هغې علامو باندې باید پوه شو. نو دلته موږ ته دا سوال چې راکول شو چې ساین د تیتا 3/15 ده نو موږ ته ویل چې ساین د تیتا 3/15 ده او تیتا څو ده π/2 ده او موږ ته ویل کېږي چې تاسو څه پیدا کړئ موږ ته ویل کېږي تاسو کوساین د تیتا او تانجان پیدا کړئ. اولین کار چې کوئ لاړ شئ کوساین پیدا کړئ یعنې مثلث ورته جوړ کړئ دا کار موږ مخکې هم کوو یعنې دلته تیتا لیکو دا زاویه 90 ده ساین چې شته مخامخ ځله پر وتر یعنی مخامخ 3 او وتر څو ده 15 دلته به اکس پیدا کو فیثاغورس قضیه اکس مربع جمع 3 مربع مساوي 15 مربع 3 مربع نه خو وړو اکس مربع مساوي 25 منفي 9 اکس مربع مساوي کېږي 14 اکس پیدا کېږي څلور نو د اکس دا ځواب څو شو څلور صحیح شو. اوس به واخلو کوساین به پیدا کو کوساین د څو کوساین د اکس تیتا مساوي کېږي مجاور پر وتر یعنی څلور پر څو ده څلور پر 15 کوساین 4/15 راووته اوس کوساین په دویمه ناحیه کې ګران زده کوونکو علامه یې چې ده موږ کوساین په دویمه ناحیه کې علامه یې منفي ده نو دلته علامه چې ورکوو منفي یعنې نوی کار چې موږ کوو فقط یو علامه یې تعینوو اخر کې علامه ورکوو خلاص. همداسې مثلا لیکل کېږي تانجان د تیتا تانجان مخامخه ځله پر مجاور 3/4 اوس تانجان په دویمه ناحیه کې چې ده منفي یو علامه ورکوي منفي خلاصه ده خبره حل شوه صحیح شو. یا همداسې بل سوال راکول کېږي ګران زده کوونکو موږ ته ویل کېږي کوساین ده مثلا تیتا مساوي کېږي منفي 3/4 صحیح شو. تیتا مثلا تیتا لوی ده پای او کوچنی ده 3π/2 ده صحیح شو. تاسو واخلئ د دې ساین پیدا کوئ مثلا کوساین خپله د تانجان پیدا کړي سیکنډ کوسیکنډ هر نسبت د نه غوښتی شي نو تاسو به ورته اول پیدا کوئ یعنې اول مثلث ته به لاړ شئ مثلث به ورته جوړ کړئ دا 90 شو دغه تیتا شوه علامه په نظر کې مه نیسئ کوساین چې شته مجاور 3/4 تاسو به وای اوس پیدا کړئ یعنی وای 3 مربع جمع وای مربع مساوي 4 مربع 3 مربع نه کېږي خو تیر کوي وای مربع مساوي کېږي 14 منفي 9 وای مربع مساوي کېږي و جذر واخلئ وای مساوي کېږي جذر د و نو دلته دا پیدا شو جذر د څه شو جذر د و. اوس واخلئ ساین پیدا کړئ وایو ساین د تیتا صحیح ده ساین د تیتا چې وایو مخامخه ځله پر وتر یعنی جذر د و پر څو ده 4 و دلته موږ ګران زده کوونکو پوهېږو چې زاویه کومه ناحیه کې ده پای نه غټه ده او د 3π/2 نه یعنې د 180 او د 200 په منځ کې یعنې درېیمه ناحیه کې ده ساین هلته چې ده منفي دی او علامه به ورکړئ منفي خبره به خلاصه شي صحیح ده. او که تانجانت د نه غوښتی و تانجانت نو ورته وایي مخامخ جذر د و تقسیم پر
مجاور 3 دلته علامه چې ورکو درېمه ناحیه ده تانجان هلته چې راځي مثبت راځي دغسې ځواب حلقه کوو صحیح ده یعنې نور سوال هم داسې ډېر دي ګران زده کوونکو چې راځي او دغسې موږ ته قیمتونه راکول کېږي او موږ ورته اول ځو هغه نسبت یعنې مثلث مکملوو بیا چې هر نسبت وغواړي ورته تعینوو هغه مخکې هم کار کړي فقط دلته نوې خبره چې ده نظر ناحیې ته زاویه تعینوو چې کوم کتابونه تاسو سره دي هغه هم در سره کار کوي کوم ځای کې چې کوم سوال مشکل و هغه سوال راته راولېږئ انشاءالله ډېر ژر به درته حل کړم دا و ګران زده کوونکو د نن لوست هیله ده چې دا هم زده کړی وي کوشش وکړئ دا ویډیوګان نورو انډیوالانو ته نورو ملګرو ته هم ورسوئ او درسونه مو در سره په خپلو کتابو کې کار کوي ښه ورځ ولرئ په مخه